توده وه داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي و نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي و د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چای سپینې په چا سرې خرڅولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه چې نه به ونو بیا سړه به م خوړه هر ماښام ستړې ستړې ماته به وه ډانګې په لاس غوټه یې شاته به وه چې نه پنسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به یې اوچې وه سویلو خوړلې خو چې د ښه بد په پوهېدو شومه د سکول د تلو د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې ما مور ته چغې او سورې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه راایسار کړم د سکول وړو ته به یې خوار کړمه خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق و زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپه درې کتابونه کېښوه یو سلیټی سوی چاکونه کېښوه بس یوه ورځ وه چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالک ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه سې په پټه راوړه پټ د پلو لاندې غوټه یوړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کمې راوړه ویلې ما سړه روټۍ خرڅه که ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه که اسمان ته یې وکته بیا وبڼېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یاره ځکه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه که خېټه دې هم چرې مړه رانه که نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما بسر هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده